سورة تحریم شپږ شپېتم سورت شو. نزول کې دا 100 نمبر سورت دی. دا سورت د سورت محمد مراونسه چې په هغې کې محمد و فتح وه او دارنګه سورت حجرات و. بل باب کې قاف ذاریات طور نجم داو قمر رحمان سورت واقعه او 9 سورتونه نور. د دې ټول حاصل او خلاصه راوځي او دا د هغې نتیجه ده. کومو سورتونو کې چې انفاق فی سبیل الله و هغه پکې هم د هغې خلاصه هم ده او د هغه تېر شوو سورتونو خلاصه هم ده او مقصد پکې تعلیم د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او تعلیم د امت ته. سر کې چې کوم ټکي راځي لم تحرم ما احل الله لك په دې کې تفاسیر ګڼ واقعات لیکلي دي حتی چې تر دې پورې لیکلي دي چې د یو بیبي په کور کې وینځه او رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې ته نږدې شو په هغې باندې هغه بیبي خفه شوله. لیکن کومه چې صحیح واقع ده او مشهوره واقع ده هغه هم نه ردومه تفاسیر لیکلې ده چې کوم مشهوره واقع ده هغه دا ده چې زینب رضی الله عنها چې وه هغه کار کوونکې وه د لاس کسب به کاو ځکه باید زنانه تکړه کسب کوي کور کې دننه د هغې کله به اکثر ګبین و چې ګبین به و نو هغې به په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د شاتو شربت څکه نو اکثر به رسول الله صلی الله علیه وسلم هلته لاړو. دلته خو دا د بنتوب غیرت خو طبیعي شی دی دا د انسان د وسې نه باري. نو دلته عایشه رضی الله عنها چې دا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه لور وه او حفصه رضی الله عنها چې دا د عمر فاروق رضی الله عنه لور وه. دا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نکاح کې وي. دې دواړو خپل منځ کې یو خبره جوړه کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدبویۍ نه سخت ځان ساته. داسې څیز چې د هغې نه بل ته بوی وځي دې نه انتهایي نفرت درلود. دې دواړو خپل منځ کې وویله چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم راشي که زما کره مخکې راغی زه به ورته وایم که ستا کره مخکې درغی ته به ورته وایي چې یاره تا نه د مغافیرو بوی راځي. مغافیر یو ګل دی بوټی دی د هغې دا بوی دی چې مزهدار نه وي. نو تا مغافیر خوړلي دي نو ضرور هغه خو مغافیر نه خوري. نو بیا به دا معلومه شي چې دا چېرته مچۍ په دې ناسته ده او هغې خوړلي دي او هغه خوند په شاتو کې راغلی دی هغه شات تا وخوړه د زینبې رضی الله عنها په کور کې نو د هغې د وجې نه دا بوی پیدا شوی دی. دا دې دواړو خپل منځ کې غوټه کړه. د الله شان ته وګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم مال ته تللی او د شاتو شربت یې څښلی و چې راغی د حفصې رضی الله عنها کور ته لاړو. چې لاړو نو هغې ورته دا خبره وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ما خو مغافیر نه دي خوړلي البته شربت مې د شاتو څښلی دی کېدېږي دا مچۍ په هغه ګل باندې ناسته یو د هغې نه دا شی پیدا شوی. نو دې ته یې وینا وکړه چې زه به بیا د هغې په کاغله کې زه شات نه خورمه او د شاتو شربت به نه څښمه خو په دې یې ټینګه وکړله چې دا خبره به هېڅ چاته نه کوي ځکه هغه هم بیبي وکړه او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خواهش و چې ما نه ټولې دین یو شانتې خوشحاله د دې وجې نه په هغه باندې قسامت او تقسیم دا لازم نه و خو هغه کاوه ځکه هغه نه غوښتل چې دا بیبیانې په زړونو کې زما محبت یو شانتې نه وي بلکې هغه غوښتل چې زه ټولو ته یو شان ګران یم. اوس که هغه زینب خبره شي چې ده زما په کور کې د شربت څښلو نه قسم کړی دی خو هغې ته هم ګرد رسېږي که نو په دې ښه ټینګه وکړه چې ګوره چاته به نه وایي. حفصه رضی الله عنها ولګېدله ایسته دا خبره عایشې رضی الله عنها ته وکړه چې ما ورته داسې وویله او هغه راته داسې وویله. اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې هېڅ خبر نه دی. ګورئ دا 100 نمبر صورت دی 100 د دې نه وروسته صرف 7 صورتونه راغلي وو. دا د آخري عمر حدیث دی او د دې نه تاسو معلومولی شئ چې پیغمبر څوک پر چې الله ورته وحی نه وه رالېږلي پته ورته نه وه او دا ظالمان
په هغه خلکو باندې عقیده ساتي دا په غیب پوهیږي، په هغه خلکو باندې عقیده ساتي د خلکو په ډول باندې پوهیږي. هغه سره په کور کې اوسېدلی خپل منځ کې خبره کړې ده درک ورته نشته، درک تر هغه وخته پورې چې بر نه وخت نه راځي، تر هغه وخته پورې چې صورت تحریم نه راځي. بیا هم د خلکو دې مولانو خلکو ته خولو ته خلک غوږ دي ملا ویلي دي لکه ملا چې په نالت شو څه دغه څه غم به کوي پنیر به چې څښا شو خلکو هم کې تا چول مالګه خو چې مالګه څښا شي په دې کې جوړول ما ته ووایي دلته مالګه خرابه شوې ده، مالګه د مالګې غم وکړي، دا مالګه بدلول غواړي، دا نورې کټوۍ کې ما اچوئ دا مالګې لرې کوي نورې پس د هغې نه خوراک صفا شي او چې دغه مالګه استعمالېږي څښا مالګه ده که تا ښه ورځ ولید نو ما پوزه کړئ. دغسې ګنده عقیدې دغسې ښه عقیدې قرآن یو څه وایي دی بل څه وایي. نو هغه الله رب العزت سورة تحریم راولېږه چې راولېږه دوه کاره وشو پکې. یو دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم آلتا ګبین شربت کل په ځان بند کړو، نو دا مثلا چې راووتله چې تحریم د حلالو دا قسم دی او دا پښتانه حرام شي کې وسکما دی وسکي قسم یې نه ګڼي دې ته کېن حرام شکه کېنما چې هغه په لږ زور وکړي کیسه کېني دا قسم دی خدای په نه پوهېږي چې دا قسم ما وکړ اوس باید چې زه د دې کفاره ورکړم په دې نه پوهېږي هر شي کې حرام شه او بیا ما کار وکړي. دا بله ورځې په دغه کې را روان وم ګاډي کې یو تن دی سپین ږیری بل ورته پاڅېده هغه وایي قسم په الله نه کېږم چې لږ یې زړه پرې وکړي کېناستل مال دا اوس دا په دې نه دی پوهه دا نه د دې قسم کفاره ورکوي نه د دې دپاره روژه نیسي نه الله په توبه وباسي چې ما یو ګناه وکړه ښه خوشحاله دی و د الله بندګانو دومره زر قسم ولې کوئ چې وم که بیا ورته ټینګ شئ د سپي شی په ځان حراموئ مه چې حرام دي که بیا دا قسم دی څه چې علاج قرآن ښودلی هغه به کوئ. نو یو مسله د دې صورت نه دا راوتله چې حلال په ځان حرامول او حلال په باره کې د حرام لفظ استعمالول دا قسم دی وکړه. اوس د دې قسم علاج به صحیح کفاره قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم اوس دا قسم دی د دې نه به ځان حلالې یا به شپږ لس مسکینانو ته روپۍ ورکوي یا به هغې ته لس جوړې جامې ورکوي او یا به درې روژې نیسي فقط. یوه مسله چې دا راووتله. دویمه مسله چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې خبر شو لاړو حفصې رضی الله عنها ته وویله چې ګوره ما په تا باندې ټینګه وکړه تا ولې دا یاد ویلی حفصه رضی الله عنها ورته څه خبر شولې یعنې هغوی په دې مطمئنې دي چې پیغمبر په غیب نه پوهېږي ځکه تپوس یې کوي داسې څه خبر شولې دا که منګه وی دا بزرګان دي خوارۍ مې کړي دي نو خوارۍ مې کړي نو ستا په ډه پوهېږي ستا په پټو خبرو پوهېږي هغه پیغمبر دی خو بیبي دا نه و چې دا پیغمبر دی د خلکو په ړونو په رازونو پوهېږي تپوس یې کوي من انباکه ته چا خبر کړی جواب ورکوي نبأني العلیم الخبیر زه په خپله نه یم خبر شوی زه داسې چا خبر کړم چې هغه په هر څه پوهېږي هغه څوک دی الله زه هغه خبر کړم اوس تاسو دین اندازه ولګوئ الحمدلله چې مې قرآن شروع کړی چې کومه خبره مې تکړې ده په قرآن مې ثابته کړې ده د دې نه بهر چې تاسو خلاف ورزي نه کوئ بیا قیامت کې خپله ده او زما خپله ده زما دقه ذمهداري ده چې څه زه پرې پوهېږم هغه باندې تاسو پوه کړم چې ګورې قرآن ته سوچ وکړئ قرآن دغسې وایي چې نبي په غیب نه پوهېږي د نبي ښځه په دې مطمئنه ده چې نبي په غیب نه پوهېږي ځکه خو تپوس کوي چې من همدا که چا خبر کړي هغه ورته دا نه وایي چې ما خواري کړې ده موږ هم څه واړه خلک خو نه یو که نه موږ خو دا کالي چې دوکه کوو ما ډېر ځان پازاب کړی نو ځان یې پازاب کړی انشاءالله علم غیب در کړه ځان یې پازاب کړی کتاب کې کتاب ښه ووایه
نو دا وی د مینا خو مکه وکړه وظیفه دې پخ کړې ده ذکر دې کړې خدا وی دغه مکه و د نو علم دې مکه و د کشف داوی مکه و ځانته څه حقیقت هغه ورته وایي نو د صورت ټول مقصد هم دغه دوه ټکي دي چې یو آداب دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او دار الامت ته شدت حالات مخ تراشی سبب بسم الله الرحمن الرحیم خاص کنم د الله باندې شروع کو چې رحمان او رحیم دی یا ایها النبی اے پیغمبر لم تحرم ما احل الله لك ولی بندای حرمت مال توي ولی بندای ما احل الله لك هغه څه چې الله تعالی روا کړی دي تبتغي مرضات ازواجك لټوي په دې خوشحالي دي بیان خپل څنګه په دې بیان خوشاله دا وینا د الله رب عزت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تفاسیر لیکل دي دا د څه لکه یو دوست بل دوست خبره کوي زورن نه ده لکه یو دوست بل دوست خبره کوي ته چې دا ځان باندې څه خیال لري په دې باندې خوشحالي بیان غواړي والله غفور رحیم الله بخون کې مهربان دی د کول نه مخکې ته الله معاف کړي سورۃ فتح کې تیر شو قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر د کول نه مخکې الله معاف کړي والله غفور رحیم قد فرض الله لكم تحلة اعمالكم یقینا مقرر کړی دی الله تاسو لرا پرانستل د قسمونو تاسو ګور هغه قسم نو کړي صرف لفظ د بندې دی ویلو نور دا نه چې والله لیکن دا حلال بندول په ځان باندې داتري دا په خپل قسم دی نن بعد یو خدا لفظ مو چې دا ما باندې حرام شي کبه دې حرام وایو به نه چې به دې وکړو به کفاره وکړي والله مولاكم الله مولا تاسو دې مددگار تاسو دې او هو العلیم الحکیم او دا الله په هر حکمت والا و اذ اسر النبي الى بعض ازواجه حديثا کله چې پټه ویل پیغمبر اسر پیر پټه ویل الى بعض ازواجه جنو بیان خپل تاسو مراد نه حفصه جلان هذا حديثا یو خبر فلما نبأت به کله چې دغه بیبي خبر ورک بلی بیبي ته په خبره باندې نبأت کی مثلا ختم شوه فلما نبأت به کله چې خبر ورک دغه بیبي چې نبی ورته پټه خبره کړې و چاله خبر ورک بلی بیبي ته واظهره الله عليه او بیا هغه خبر ښکارک پیغمبر دا پیغمبر خبر لره پیغمبر ته چې الله چې استاد دې هغه یاله بلی بي تقویو واظهره الله عليه او ظاهر ک الله رب العزت دا خبر یو بي بلی بي تا په پیغمبر باندې هغه خبر ک چې یاله هو یو خبره بهر کړه نعرف بعضه واعرض عن بعض د دې جملې دو مطلب لري دوا عرف معنا زورنه ورکړه په ځینو خبرو صرف دای ورته چې یا دی ویل دی واعرض عن بعضین او په ټولو خبرو ته زورنه ورنکړه یا راځي وکړه بعضنا معنا دادا په ټولو خبرو زورنه ورنکړه صرف دومره چې یا دی ویل دی دا یو ترجمه ده ذم عرف بعضه کاره کله ځینی معنا دادا زورنه ورته ورکړه په څه باندې په بعض خبرو واعرض عن بعض او مخه واړو د بعضنه معنا طلاق ورنکړه طلاق نه کړه نو اعراض عن بعض معنا دادا د دې خبرو کې په یو خبره زورنه ورکړه په دې سمونه ویلا په ځمه ترجمه کې په یو خبره ته زورنه ورکړه او طلاق ورنکړه زورنه ورکړه دا ولي کړی کو طلاق ورنکړه فلما نبأها به وسوته وګورئ هر کله چې خبره کړ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه بیبي لره په دې خبره باندې چې تاسو یې ویل دي نبأها چې غیر مذکر ده
ضمیر پکې پټ پروت دی راځي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته او ها ضمیر راځي د بیبي ته او به ضمیر راځي د چا ته خبر ته کله چې خبر ورکړ نبی رسول الله د بیبي ته په دې خبره باندې شتا خیال ویلې نو قالت بیبي ورته ویله منن باک هذا تا ته چا یاد یو چې دې یاد ویلې اوس هغه ورته دا نه وایي چې زه پیغمبر یم همون پوهېږو هغه ورته وایي نبأني العلیم الخبیر زه الله خبر کړم او دی به دغه به ځان داسې لږلې غونته کړي چې دا ښه په ما باندې یقین راشي دا څه دی څه نه خالي نه دی لکه خود نه دی خالي دی ولټوه دا دوکې خلکو ته باید ورنکو صفا او ورته ووایو چې په دې مسله پوهېږم په دې نه پوهېږم د دې تعبیر کولی شم پرې نه شم کولی د چا د پټو حالاتو نه خبر نه یم صفا ورته ووایو او په علم باندې پټ حالات د چا ته نه معلومېږي دې دغه کې سیم کې دلته مخکې مو ذکر د چا فکر وکړه لانچ کې خلک ناست خاین تلي دی په دې ښار کې د سیم کې لږ دې لانچونه چې ګرځي هغې ته د کارډونه هم لګولي ښځې هم ځان سره بوتلي ماشومانې بوتلي یو ځای له شانې د ډب غونته کې راغلی دی نو یو خالی دی زما شانې ګیرې ده لویه نو هغه ډب کې دا دغه راګیر شوی دی نو هغه ته یې ویلې چې دا بله دغه ته ونیسئ هغه زه پرې نه پوهېږم هسې ګیره پرېښوده د دې کې دا چې ګیره پرېږدي دی با په غیب هم پوهېږي او دارنګې جالب هم پورې باسي و د الله بندګانو دا هر شی خپل دغه غواړي علم د غیب صرف د الله سره دی دا په مولایي نه حاصلېږي دا په ډېرو ذکو نه حاصلېږي سړی د دې خوارې نه وکړي علم غیب دا د الله صفت دی دا الله چا ته نه ورکوي چا ته هېڅ چا ته نه ورکوي او هسې ځان نه خپل آخرت تباه کوئ مه صفا ورکوئ چې په دې نه پوهېږم قاله هغې ورته ویله منن باکه ته چا خبر کړې په دې خبره قال نبأني العلیم الخبیر هغه ورته وایي زه خبر کړم هغه ذات چې په هر څه پوهېږي او خبردار دی ان تتوبا الی الله که تاسو راګرځئ الله ته د دې جزا مخلوق ته امام قرطبي وایي ان تتوبا الی الله خیرا لکم که الله ته توبه وباسئ دا دله غوره ده نو هغه جزا راویستله خیران تفسیر جلالین وایي تقبله که تاسو توبه وویستله الله یې دله منظوروي او د الله یې دله څه کوي قبلوي درېیمه ان تتوبا الی الله کله چېرته تاسو الله ته توبه وباسئ نو یمحو اسمکما ستاسو دا بوج او ګناه به الله څه کړي ختمه کړي لرې دی کړي څلورمه ان تتوبا الی الله که تاسو توبه الله ته وباسئ نو یجب علیکما دا توبه ویستل او دا راګرځېدل الله ته دا په تاسو باندې څه دي واجب دي او دا فقط صغت قلوبکما ګوره دا د هغې جزا نه ده دا دلیل دی د جزا که تاسو توبه وباسئ دا دله غوره ده فقط صغت قلوبکما څوک ویلی کېږي میلان ته که د حق په طرف باندې وي او که د باطل په طرف باندې وي نو معنا دا ده فقط صغت قلوبکما یقینا مایل شوی د توبې ته ستاسې زړونه معنا دا ده د توبې طرف ته د مایل کېدو سبب موجود شوی دی هغه څه دي خلاف راغلی د امر د پیغمبر نه د جزا محذوفه او دې ته وایي دا بالجزا وان تظاهرا علیه او که تاسو د یو بل ډله کوئ یو بیبي راځي د بلې څنګ ته ودرېږي او ډله ییز ژوند جوړوي او ډله ییز طریقه اختیاروي فان الله هو مولاه نو الله هغه دی مددګار د پیغمبر و جبریلو او ملګری د نبی جبریل و صاحب صالح المؤمنین او دا نیکان مؤمنان دا ټول د الله څه دي د رسول الله ملګري دي ټول هغې خدا کار نه دی کړی تظاهر یې نه دی کړی فورا واپس شوي دا خو په طریقې د فرض باندې لکه لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا که فرض که زموږ اسمان کې نور اختیارمن وي نو دا انجام نه و نو دې معنا دا نه چې الهه شته دی بلکې د دې معنا دا ده چې نشته
نو الله ورته وایي وان تظاهر علیه که تاسو د یو بل ډله کوئ په مخالفت د پیغمبر کې په تکلیف رسول کې پیغمبر ته فإن الله هو مولاه الله داغه دوست دی و جبريل دی و صالح المؤمنون او دارنګي صالح مؤمنان اول ملائکه بعد ذلك ظهیر بیا نور ټول ملائکه رسل دینا هغه د تدي مرګري معاونین دي عسى ربه کې دې چې رب دغه ان طلقكنا که طلاق در کتاب صدا پیغمبر نو نزید چې د رب ان یبدله ازواجا بدل کې ورکی دته ازواجا بیبیان خیرا من كنا ورل تاسنا چې موصوف په دې صفات باندې مسلمات مسلمانان وي مؤمنات ایماندار وي قانتات تابعداري کوونکې وي تائبات توبه وستونکې وي عابدات بندگی کوونکې وي صالحات روزه کوونکې وي طیبات مابکارا پوندې وي او پیغلې وي نه زه بتاو تاسو اوس په دې آیات کې یو مشکل د سجدین کې راځي د شي معلومیږي چې د نبی د بیانو نه غوړې بیان په دنیا کې وي او نبی صلی الله علیه وسلم تر مرګ پورې په دې بیکار بیان پاتې شوی دی او دا عقیده خو بالکل د قرآن سنت خلاف ده په ټول بیان کې غوړې بیان چالي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا آیات له معنا سره ما تاسو مخکې ویل چې دا بنا د سوالي په ادعا او فرض باندې که فرض کا تاسو توبه نه وباسئ او فرض کا تاسو تظاهر کوئ دل هیڅ ژوند اختیار وي په تکلیف رسول کې نبی صلی الله علیه وسلم ته نو الله بدته د خځې ورکی چې هغه په دې سره صفات ورته سمبالي وي هغه خو تظاهر نه کوي معلومات دا داغه غوړه نشته دي دې ته وایي په طریقې د فرض باندې که تاسو تظاهر وکړه نو الله بدی نبی ته د دې بیان ورکی چې هغه په دې سره صفات ورته سمبالي نو د دې هغه خو تظاهر نه کوي نو معلومه ده چې د دې غوړه په دنیا کې نور نشته یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو قو انفسکم وساتئ خپل ځانونه واهلیکم خپل اهل نارن د ورنه وقودها الناس والحجاره چې خشاب دا غیبه خالق یو کاری وي د دې کار نه مراد هغه سورۃ بقره کې ما تشریح کړی و یا هغه کار چې دوی بندگی کړل دا به صرف د هغه شمول لپاره وروي یا مراد دې نه وکړي زغال دی د پاره تحتوالي او د شدت ته نه دی ور دا ور خفيف او درما دا بنا د په تشبیه باندې هغه د چې ور د کانو تنزیه کړي علیها ملائکۃ غلاظ فاغی باندې مقرر دي فرشتي سخت شداد طاقت وري لا یعصون الله خلاف نکي د حکم د الله ما امرهم طاقت کی چې الله او حکم کوي ويفعلون ما يؤمرون او کوي هغه چې ورته ویل شي د الله د خوانه یا ایه الذین کفروا اے کافرانو لا تعتذروا اليوم قیامت والله ورته باندې مکوي نن انما تجزون ما كنتم تعملون یقینا سزا درکولې چې تاسو دا تاسو کول یا ایه الذین آمنوا اے ایمان والا او توبوا الى الله توبه نصوحا توبه وباسي الله ته توبه خالصه معاذ بن جبل رضی الله عنه فرمای چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه چې مت توبه النصوح اے دا الله رسول خالصه توبه صدا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ان يندم العبد على الذنب چې انسان په ګناه باندې خپېمان شي او فارید الله نه توبه وباسي آینده د پاره بیا چرې مونږی دا توي توبه النصوح او دا چې خلک کوئی نصوحه کړو زنه په همدا چې خلکو مزن او دا صفات النبی نه پیدا کړی وسه کوای نو چې تاسو جوړ کړی وای عسى ربكم نزل كتاب رب ان يكفر عنكم سيئاتكم لري كتاب مستاچ گناونه ويدخلكم جنات تجري او نه باسي تاسو باون ته بيګ بلان لاګنه ونه ولي يوم لا يخزي الله النبي فاغرض شرفا بلك الله پیغمبران والذين امنوا معه او هغه کسان چې د انبیاء او د تراول ایمان
هغه به الله رسوا نه شي. ایمان دومره قیمتي شی دی چې د قیامت په ورځ باندې د انبیا علیهم السلام سره الله رب العزت څنګه چې انبیا د شرم نه د رسوایي نه بچ کوي دغسې به مؤمنان هم الله د رسوایي د شرم څه کي بچ کي. دومره قیمتي شی دی. نورهم یسعی بین ایدیهم رڼا د هغوی به روانه د دوی په مخ کې و بایمانهم او ښي طرف د دوی ته ویقولون وایي به ربنا ای رب زمونږ اتمم لنا نورنا پوره وساتې زمونږ دپاره زمونږ رڼا واغفر لنا او موږ ته بخښنه وکړي انک علی کل شیء قدیر یقینا ته په هر څه باندې قدرت لرونکی یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین اے پیغمبره جهاد وکړه د کافرو سره جهاد وکړه قتال ورسره وکړه. او ما ویلي چې دا د تېر شوو صورتونو خلاصه ده د هغې نتیجه ده. په تېر شوو صورتونو کې نفي شرک البرکات یوه وه، همدارنګې مسله جهاد پکې بله وه، ترغیب و انفاق فی سبیل الله ته. په دې صورت کې دا ټول اخیستي دي. ټول جاهد الکفار والمنافقین جهاد وکړه کافرو سره او د منافقانو سره، کافرو سره په توره باندې او د منافقانو سره په ژبه باندې واغلظ علیهم مړه په مسیزه. دا د زړه د کېدلو خلک نه دي چې تا هی هی شروع کړي دي او په دې باندې خپله بزرګي خلکو ثابت نه. واغلظ علیهم ښه سختي ورباندې وکړه. پیغمبر ته چې الله د یو حکم د یو شي امر کوي خو په هغه کې خیر یې کړه نو هغې سره نرمي کول دا د کوم ځای نه راغله. واغلظ علیهم سختي وکړه په هغوی باندې ومأواهم جهنم او کتره چې دا جهنم ته ځي وی نه ومأواهم جهنم ځای جهنم دی نو چې خپل ځای ته لا جوغره که نه دا چې بل ځای په ځای کې خوند نه کوي خپل ځای کې خدای مزه کوي دا چې جنت ته لاړ شي دا خبره ده چې ځای جهنم ورته ته لاړو جنت ته او چې جهنم یې ځای او جهنم ته ورغی خوشحاله ته ورباندې کړه. وبئس المصير او ناکاره ځای د ورتلو دا جهنم. ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح کافرو ته الله مثال بیانوي چې ګورئ په دې باندې دوکه نه شئ چې په خاندان کې خلک نیک اعمال کوي او پلار یې کوم خوارۍ نه کړي دي که زه مونځ کوم او که نه کوم د پلار په ګدۍ باندې ناست یم په ګدو کې ناستو باندې کامیابېدی نه شي. که په ګدو کې ناستو باندې څوک کامیابېدلی نو د نوح علیه السلام ښځه به کامیابه شوې وه، د لوط علیه السلام ښځه به کامیابه شوې وه، د جهنم په ځای به جنت ته تلي. لیکن هغه جنت ته ولاړ نه دی بلکې کوم ته راغلی جهنم ته. او مسلمانانو ته وایي چې ګورئ د پلار نیکه بدعملي هغه په تاسو تاثیر نه ورځي چې پلار نیکه دی په غلطه عقیده تېر شوی دی او اوس سره چې زما عقیده جوړه کړه نو پلار نیکه طریقې نه خلاف شومه خلک به راته پیغور وکړي. الله فرمایي پلار نیکه به خپل کار کوي او ته به په عمل باندې جنت ته ځي. ووایه کوم د فرعون ښځې ته خاوند یې څومره لوی کافر و خو چې د ښځې خپل عمل پرې کړو کوم ځای ته لاړه جنت ته. بیان کړی دی الله مثال دا کسانو لپاره چې کافران دي د ښځې د نوح علیه السلام او د ښځې د لوط علیه السلام کانتا تحت عبدین من عبادنا وی دا دواړه په نکاح د دوو بندګانو کې من عبادنا زمونږ د بندګانو نه او هغه دواړه بندګان معمولي خلک نه وو صالحین ډېر نیکان بندګانو پیغمبرانو فخانتاهما نو نقصان یې وکړه د خپلو خاوندانو سره خو د دې نقصان نه مراد ګوره زنا نه ده دا خیانت په دین کې د خیانت په عزت کې نه و ځکه د انبیاو ښځې دا ثابته خبره ده چې بچلره نه شي کېدلی زناکاره نه شي کېدلی ځکه په هغې باندې د نبي پوزیشن دنیا کې خرابېږي داسې چې څوک یې خلکو ته څه وایي د اوس پوزیشن جوړي د خیانت معنا چېرته دا ونه کوي چې ګنه دا بدپیلي پکې وه نه ظاهرا یې هغوی ته ځان مسلمان ښودلی و دننه کې منافقت و ایمان وسلم خیانت معنا دا ده د دې خیانت د مراد خیانت په عزت کې نه دی بلکې خیانت په دین کې فلم یغنیا عنهما من الله شیئا نو دفع نه کړه دې دواړو خاوندانو د دې خپلو دواړو ښځو نه
من الله د عذاب د الله نه شیئا هیڅ شی خاوندانو ته هیڅ ګټه ونه رسوله. وقیل ادخل النار مع الداخلین او وویل شو ننوځئ ورته د نور نوتونکو سره. د الله قانون جدا دی، د بندګانو قانون جدا دی. زمونږ ځاغله کې یو ملا و، ډېر ښه ملا و، اگر چې بدعتي و، ښه کلک بدعتي و، خو علم ورسره و ښه کافي. هغه مړ شو، زوی یې ټکې نه وویلې، اکلي خلک راولېږه، څلور میاشتې یې ولېږه، صرف څلور میاشتو باندې چې راغی بېرته امام کو ته جمعې لمونځونه هم قیاس وکړي، په څلور میاشتو دی ملا شو. وایي دا میراث دی که اوس جماعتونه هم د میراث شو، مدرسې هم د میراث شولې، دا ټول څیزونه میراث شو. هلکه په دین کې میراث نه چلېږي، د دنیا په څیزونو کې چلېږي، خو د دین په څیزونو کې نه چلېږي. نو هغلته یو ځل تبلیغي لاړه، ما ته مخکې پته نه وه، ما ته ویل چې یوه شپې له هلته مونږ راته بیان وکړه، ما چې لاړم جومات کې دننه قبرونه دي، ورته مې چې دا هم څه کړي دي. نو اوس چې الله مولانا سنجان صاحب وبخي، خو د هغوی د وینا په رابطه ته خبره کوم، چې مونږ د دې مخالف وو چې دا جومات کې دننه قبرونه ناروا دي، خو دا زمونږ مخالفین چې څه وو دی لاړه مولانا سنجان صاحب نه فتوا راوړله چې خیر دی که جومات کې دننه دیوال ورته ووهلی شي نو پروا نشته. چې راوه ورته وایي داسې خپله تپوس وکړي. نو زه چې د عراق د لاړم مالدون علي محدث او بیا داسې فتوا ورکوه. څوکانو کې شیخانو جومات ورته وایي، هغه جومات کې دننه دوه قبره وو، خو کله چې د هغه بچي په دین پوه شو، والله که هېڅ چا ورته ویلي، په خپله راغله، خلک یې راجمع کړل او ویل چې موږ پلارانو چې څه کړي دي هغې ته څه وایو نه، خو اوس دا ځمکه هم زمونږ وه، جومات هم وقف کړل او دا مړي هم زمونږ دي، نور موږ د خلکو لمونځونه نه شو خرابولی، په خپل هغه ځای وکنست، هغه خاورې ماورې هغه په کڅوړو کې واچولې او بل ځای کې خرڅ کړل، جومات یې خلاص کړل. هغه امیان و، خو دین باندې دومره پوه شو، چېرته کوم ملا ته ترجمه کړې وه. نو خبره مې دې پورې کړه چې هغې جومات ته جومات ته چې ویې ګورئ نو زمونږ د شمشدي جومات په نیمه باندې تقریبا، او نه هغه ایمان یې نه سبق ویلی دی نه بل څه، صرف یې قرآن یې ویلی او بیا کلي خلک راولګېدل، امام کاوی نو هغه وایي چې زه به متلي شم کله څلور میاشتې ته ولېږه، اوس لاړ شه لوی ملا دی، هغه فتوې ورته راځي، هغه فتوې ورکوي. دا حالت دی. فلم یغنی عنهما من الله شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین. وضرب الله مثلا الذین آمنوا امرأة فرعون، بیان کړی د الله مثال ایمان والاو ته د ښځې د فرعون، اذ قالت هغه وخت چې ویل رب ابن لي عندك بیت فی الجنه، ای زما ربه جوړ که زما دپاره کور د ځان ته په جنت کې، ونجني او خلاصه کې ما د فرعون د هغه د عمل نه، ونجني من قوم الظالمین، او ما له خلاصې راکړي د قوم ظالمین. دارنګې بیان کړه دوی ته هغه په مثال کې مریم د عمران لور، التي هغه احسن فرجها چې بچې ساتلی خپل ځان، فنفخنا فيه پوکوا موږ په هغې کې من روحنا د روح زموږ نه، معنې هغه روح چې زموږ په عمل باندې پیدا وه، جبرین مې راولېږه، هغه ته په ګریوان کې پوکې وکړه او د هغې نه عیسی علیه السلام په ګېډه شو. وصدقت بکلمات ربها، او رښتینې ګڼلي تصدیق کړی مریم بیبي د حکمونو د رب خپل او د کلمو د رب خپل، وکتبه کتابونه د الله، وکانت من القانتین، او وده تابعداري کوونکو نه د الله تابعداره ښځه وه او د الله تابعداره حکم منونکې وه. نو الله فرمایي دې خلکو ته د دې بیان وکړه چې ګورئ هغه لاړه جنت ته، خو د اعمالو په وجه باندې لاړه، خپل عمل یې ټیک کړو.